درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. که تاسو واده کړی یې نو دا ویډیو وګورئ، او که تاسو واده نه کړی نو دا ویډیو بیا بالکل مه ګورئ. دا ویډیو په دې باره کې ده چې که یو انسان واده کړی وي او چا واده کړی وي نو هغه به خپله میرمن څنګه انزال ته رسوي یا د هغې کوم شوق چې دی هغه به څنګه پوره کوي. په دې باره کې ډېر ملګري زموږ نه دا غوښتنه هم کوي چې میرمن به څنګه انزال ته رسوو. نو قدرمنو دوستانو دا ډېره اسانه موضوع ده، خو په دې باره کې ډېر زیات احساس نه او د ډېر زیات فکر او سوچ نه کار اخیستل پکار دي. که تاسو غواړئ چې تاسو خپله میرمن انزال ته ورسوئ نو اول خپل منځ کې مینه محبت وکړئ، د هغې نه پس بیا تاسو ته پکار دي چې تاسو د خپل کمرې ماحول هم داسې جوړ کړئ چې په هغې کې تاسو عطر یا خوشبويي ولګوئ، پاکې جامې واغوندئ او د هغې نه پس بیا د دغه کار نیت وکړئ. یعنې په سحر کې یو بل ته دغه خبره وکړئ او بیا په ماسخوتن کې د دغه دپاره تصمیم ونیسئ یا تاسو دغه کار شروع کړئ. ځکه چې کوم سړی یا کوم هلک چې واده یې کړی وي او هغوی په دې باره کې سنجیده نه وي نو داسې هم مخې ته راغلي دي چې د هغوی میرمنې بیا بل اړخ ته مخه کوي یا ځان ته یاران ګوري یا داسې بل بېهوده کار کوي چې د خپل خاندان د بې شرمۍ او بربادۍ سبب جوړ شي. ځینې خلک چې د هغوی خاوندان د ځینو ښځو په بهر ملک کې وي نو هغوی هم د خپل شهوت نه پوره کېدو د وجې غلطو کارونو ته مخه کوي یا ځان ته یاران نیسي. نو دا خبرې د مسافر هم په ځان باندې بدې نه ګڼي، خو مسافري هم د 4 میاشتو نه زیاته کول نه دي پکار. پکار ده چې د خپلې کورنۍ د خپلې میرمن خیال وساتل شي او څوک چې هم واده کوي نو هغه خپله ښځه د دیوالونو دپاره رانولي بلکې د خپل ځان دپاره یې راولي. یعنې داسې دې نه کوي چې یو سړي واده وکړو او هغه د ښځه بیا په ځای پرېږدي بهر ملک ته دې لاړ شي، بلکې د هغې څه ضروريات وي چې په دغه کې یو ضرورت د هغې د شهوت پوره کولو هم وي او هغه په ښه طریقې سره پوره کول پکار دي.